هغه توکي چې له 150 کالو څخه زیات تاریخي مخینه لري. دا پخواني او تاریخي توکي د کابل ښار نو په یو مارکیټ کې خرڅیږي. هر توکی له پیړیو وړاندې مخینه لري. دا سړی نیک محمد نومیږي. شاوخوا 12 کاله کیږي چې په ولسوالیو او کلو ګرځي. هغه توکي رانیسي چې له پخوا وختونو راپاتې وي. اونجا دکان داریم منخوی 4 ولسوالی است. این صنایع دستی است، چپن است، پیران است، کلاه است، همه چیزا میگیرم ما در اینجا آورده سودا میکنم. 15 کاله کیږي چې عبدالواسع د لرغونو توکو دکانداري کوي. په دوکان کې یې د پخوانیو خلکو هغه توکي شته چې په ورځني چارو کې یې کارول. چیز مختلف است، چیزای انتیک، جام است، دستشوی است، مجموعه قدیمی کلان است، افتاوه است، دیگه سماوات، گیلاس، هر جنسی که به ضرورت خانه است داریم. چیزای قدیمی له ګڼو نورو پخوانیو توکو سره سره دا توره 150 کاله پخوانۍ ده چې په هغه وخت کې خلکو ترې استفاده کوله، خو اوس دلته د خرڅ لپاره ایښودل شوې چې هیڅوک یې هم پوښتنه نه کوي. د لرغونو توکو پلورونکي وایي په هیواد کې د بهرنیانو په شتون سره بازار ښه و. هغوی دغه توکي شوقي او په ښه بیه اخیستل، خو اوس یې خونده نشته. دوی وایي آن د هټۍ کرایه هم نه پوره کیږي. سابق بازار خوب بود، دوره کرزه پیش از اون خوب بود. دوره کرزه یک دریمی مردم های خارج که آمد یا یک در خرید فروش میکردن، خوب بود بازار. و در دوران دکتر اشرف غنی دیگه در بازار ها سقوط کرده و کرام بالا رفت، مالی هم بالا رفت، روی دلار مردم چی میکنه. د لرغونو توکو خرڅونکو سترګې حکومت ته دي. وایي که حکومت دې برخې ته پاملرنه وکړي ښایي د تاریخي توکو بهرني او داخلي اخیستونکي ډیر شي.